ځکه نبی علیہ السلام به دعا کوله ویلې اله العالمین ما داغه خزنه وساتي چې ما د بوډاتوب نه مخکې بوډا کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل ویل زه تاسو یروم د الله نه چې د الله نه ویریږي د دوه قسم خلکو سره ظلم ونه کوي چې یو زنانه دي او یو دویم یتیمانان دي. یتیمانانو سره ظلم زیاتې کول دارنګه د زنانو سره ظلم کول د دې نه ځان وساتئ. زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غړي بیبیانې وي ډېرې ښځې وي بنې وي او منځ کې په دې صحیح حدیثو کې راځي چې نبی علیہ السلام ټوله زندګۍ کې چېرته خپلې ښځې ته کنځل نه دي کړي نه خپلې ښځې له ډب ورکړی دی او نه چېرته ټول عمر په طعام کې عیب رایستلی دی. فرمایي وایي که موږ به یو شی پوخ کړو د الله د نبي به خوښ وو او به یې خوړو که خوښ به یې نه وو ویې فرمایل یاره زه بس زما اړه ته نه کېږي ماښام دې وخوره. دا حالات چې کوم په دې معاشره کې د طلاقو جوړ شوي دي په معمولي معمولي خبرو په معمولي معمولي پاللو په معمولي معمولي سیستمونو باندې زمونږ د مسلمانانو طلاقونه جګړې دشمنۍ غویمې دا دې حد ته ورسېدي ځکه چې هغه قوت برداشت هغه د انسانانو ختم کړو. تېره جمعه ما د ملګرو ته ویلي وو که یو سړی کمپاوډر جوړیږي کمپاوډر نرسنګ ورته وایي په دې پاکستان کې د هغې دپاره تعلیمونه هم شته او بیا ولټل هغه به شرط دی. که یو سړی د ماشومانو استاد جوړیږي استاد چې ته ماشومانو ته سبق څنګه وایي نو دا حکومت پاکستان ته په تعلیم هم کوي بیا ولټل هم ورکوي بیا ټیسټ ویلي چې دی اهل دی او که نه دی. نو دقه رنګې چې یو سړی نکاح کوي پکار دا ده چې د دې واده نه مخکې د ده لږ تربیت وشي چې یاره په ما به څه ذمواري او زما او په چا بل چا څه حقونه. دې زمانه کې ډېر ښایسته ښایسته بیانونه ښایسته ښایسته کتابونه د دې معاشرې د ښایسته کولو دپاره بیان کړی شوي دي او دا وجه ده چې کله د یو مسلمان خیر دی ځکه نبی علیہ السلام به یو دعا کوله ویلې اله العالمین ما داغه خزنه وساتي چې ما د بوډاتوب نه مخکې بوډا کی. ښایسته ښځه او تقواداره ښځه صالحه ښځه ما در راکړي. استخاره کوه مشوره کوه د الله نه د خیر دعاګانې غواړه بیا چې کله د یو ځای کې رشته وشوله بیا د اسلام اصول دا دی چې برداشت او ګزاره کوه. لکه د هغې وجه دا ده چې یو ښځه ته 14 کاله ستاسو په نکاح کې پاتې شوی 15 کاله او ستا سره طلاق و فور دی سوچ دی دا چې راشه او دا طلاقه که بله جیرې ځان له وکړه نو په دې معاشره کې به دا طلاقه ښځه څه کوي د دې ژوند به څنګه تېرېږي د دې نه چې ته وشو کېدې او بچي دې وشو کول دا به څنګه ژوند تېروي. خو که د دې ټولې لارې ختمې شي او یو رب ته خیرې وزار شروع کړي نو د خوشحالۍ مخ به بیا په تا ختم وي. نو د ښځې ډېر حقونه د شریعت مقرر کړي دي. نن ته موږ صرف یو بیان کړ چې د ښځې سره به ښایسته معاشره تېرې ښایسته ښکلی ژوند تېرول. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې مؤمنانو کې د ټولو نه کامل ایمان والا هغه څوک دی چې اخلاق یې ښایسته او د خپلې ښځې سره احسان کولی شي د خپلې زنانو سره. او دا د صحابه کرامو طریقه وه چې هغوی کې اصول ده و که دا به هر قسمه حالات به په دوی باندې رالل خو د هغه لوی الله دپاره په هغې باندې صبر کوو. نو ټیک ده د زنانه ذمواري هم ډېره ده خو په دې دور کې تاسو ګورئ زمونږ دا زنانه دا مجبوره زنانه دي مجبوره دي